بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه جوړ په خیر. د لندن په شمال یې وښیه. د لندن په شمال کې یو خلک د لندن د ښار نه راوتلي یو. په لندن کې داسې یو لوی حلقوي سړک دی M25 ورته وایي، یعنې M25 دا د لارې نوم دی، لویه لار د موټروې ده. او دلته د حاجي صاحب صدیق یکرنګ کور دی. او ما مخکې پوښتنه کوله دا کور د چا دی، غلی غلی کېده خلکو راته وایي دا د کور دی. او خدای دې ورته بختور کړي، دا کور یې داسې تقریبا څو میاشتې کېږي نوی دی. او دا کوټه خو ګوره دی د همدې میلمنو دپاره جوړه کړې ده. دی وایي چې ما ډېرې خوارۍ لیدلې دي او غواړم چې میلمانه ډېر وي چې ما سره کیسې وکړي. او د حاجي صاحب یکرنګ په څنګ کې بیا نور دوستان دي، خو دلته دوه ډلې نن زیاتې دي، دولتزي او دوستوخیل. خو نه دی میلمه دی، دی په دوبۍ کې اوسېږي اکثره وخت. غواړم چې راځئ چې دغه خلک به یو وارې معرفي کړو، بیا به زه دغه دواړو سره مجلس وکړم. هغه ځوان نه یې شروع کړه، هغه ګوره د نورستانیانو په کول چې په سر کړی دی، دی خپل نوم په خپله واخلي راته. زما نوم جبار خان دوستخیل. ډېر ښه. تاسې؟ حاجي ګلباز دوستخیل. راګل باور. باور صاحب دی. نثار احمد دولتزی. زما نوم غلام حضرت ادمي ده. زه خو یې معرفي کړم. بیا نه خپله ځان زه حاجي صدیق یم. بس عبدالواحد دوستخیل. زه سپین تڼی یم. نعمت الله کامران. اکرام الله دوستخیل. ذاکر دوستخیل. عبدالستار دوستخیل. ښه نو ملګرو لکه چې پوه شوئ. او ته خپله دا عکاسي چې کوي ته؟ زما نوم فهیم دولتزی. دولتزی. داسې معلومیږي چې د انګریزانو خبره 50-50 شوله، نیم دولتزي دي او نیم دوستوخیل دي، او موږ په اقلیت کې راځو. د هرات هم شته خو باندې دي. او ښه د هراتیان هم دي. خیر، موضوع دا نه ده چې څوک کم دي څوک زیات دي، خو د دې لپاره چې دا موضوع تاسو ته هم جالبه شي، هغه یوه اصطلاح به مو اورېدلې که نه، وریجې غوړي. غواړم چې په وریجو غوړیو نن وغږېږو. دا سړی چې دی د وریجو کاروبار کوي او دا سړی د غوړیو کاروبار کوي. او دا میلمه چې دی د کوربه به نن نه غږوو، که مجلس کې را داخلېدلې دولتزی صاحب تم کولی شي. دا دواړه کار کوي. دا دواړه کار کوي. هم غوړیو کار کوي، هم وریجو کار کوي. ډېر ښه خلاص. دا یې موږ نه مخکې روان و. واحد دوستوخیل د غوړیو کار کوي، او تاسو به حتما اورېدلی د مومن غوړي. نه خو د مومن غوړي بیا ډېر مشهور دي که نه په افغانستان کې. او دا چې نور څه شیان دي او چیرته یې او څه کوي، دا به ته خپله راته ووایې. موږ خو بسم الله الرحمن الرحیم، زما خو د مومن خو ما نیکه نوم ده، او د 1912 کې دا خپل کاروبار شروع کړی و. 1912 کې نو یعنې 100 کاله 112 کاله نو هغې وخت نه هغوی بس د تجارت له افغانستان په اوښانو باندې به هندوستان د پاکستان په تور باندې تلل، واپسې کې به بېرته بس راتلل، بیا وایي دوی هغې جن رخت مخ راوړل ته. نو دا د هغه وخت کاروبار نیکه نه شروع شوی. بیا 1970 کې اویاوم کال کې بیا د برمنګم نه بېرته تره مې راغی، پلار مې و نور ترونه مو دلته کاروبار شروع کړه. کبار ورته وایي، سپیر پار ورته وایي، دا شیان کړم. بیا 75 لیټ 70s کې بیا بي پي برټش پټرولیم ایجنسي ونیوله، چې هغه ته ډکمز کابلي موبلای به ورته ویل. نو افغانستان کې موبلایل مشهور موبلایم دا و. نو کاروبار بیا ورو ورو مې کاروبار جاپان ته مخې لاړم، کوریا او سنګاپور او هانګ کانګ همسې ورو روانو. نو کله چې دا کاروبار د بي پي والا دوبۍ ته راغلم 1990 کې، نو هغوی هلته ارزاني ده، لږ به شپینګ هم کم ارزانه سي کراچۍ پورې که نه. نو هغوی سره راغلم، موږ هم بیا هلته لاړو. نو موږ هم هلته ځمکه واخیسته، نو فابریکه هم جوړ کړه، غوړۍ فابریکه هم جوړ کړه. ولینې فابریکه غوړۍ موږ جوړ کړه. موالد صاحب هملته و. نو هغوی کله چې انقلاب سو، هغه تر نجیب وخت پورې هملته ول په کابل کې. کله چې ډېره سخته راغله، بس بیا دوبۍ ته راغلم، نو هملته کاروبار شروع کړه. زه خپل متعلم وم، میډیکل کالج کې کینګ لاهور کې سبق وینه، درېیم سم کې وم کالج کې. نو هغه یو متل دی د پښتنو، وایي پلار ګټلې زوی ته آسان دی. تا د سختۍ به دې دومره نه یې لیدلې؟ ما سختۍ نه لیدلې. او دغه سړی نه دی، دا بیا بله ورځ غږوم صدیق یکرنګ د مخته ماته کیسه کوله، د ډېر مشکلات لیدلي. داسې مه ګورئ چې دا صحیح د ځوان معلومیږي، خو دی ډېر مشکلات یې لیدلي دي. په دې مشکلاتو بله ورځ غږېږو. څنګه ډېرې لیدلي که نه؟ او تا نه لیدلي، خو ستا پلار نیکه؟ موږ پلار نیکه ډېر مشکل وخت تېر کړی، خو الحمدلله موږ ته پلار ویلي وخت موږ تاسو ته
پټلۍ ورته ریل سټیشن هغسې ورته وایي هم ټریک هم جوړ کړی ده. نو تاسو دا کې بلټ ټرین جوړوئ که بیا خپل پرایویټ جیټ جوړوئ دا یې تاسو کړ. لیکن موږ هم محنت کړی ده الحمدلله. اوس نور بچوي ته هم دا وایي چې تاسو باید نور مخکې لاړ شئ. ډېر ښه. دا دی دا چې نن څه کوئ د افغانستان سره مو اړیکې څنګه دي دې باندې وروسته راته وغږېږه او غواړئ چې نور شی وکړئ ځکه افغانستان خو نن سبا دې ته ډېر ضرورت لري که نه چې خلک کاروبار ورشي ویې کړي کاروبار په دې باندې راته وغږېږه. ښه کامران صاحب ته راته ووایه د وریجو د غوړیو کیسه خو یوه اندازه وشوله د وریجو خبر راته وکړه تا کله شروع کړه د وریجو کار او څومره وخت کې دلته اوسېږې؟ بله زه تقریبا 2000 کې راغلی یم لندن ته او د کوچني کار اوسه مو خپل ژوند شروع کړي. 2009 کې زه و وریجو مارکیټ ته ورداخل شوم. نو ما سټارټر د یوه کانټینر څخه و د پاکستان څخه بیا کرار پورته کېدی. اوس الحمدلله د یو کې مارکیټ کې ښه سابقه لرو. د هند څخه هم وریجې راوړو او د پاکستان څخه هم خو د پاکستان وریجې ډېرې کمې راوړو. هندي وریجې زموږ ډېرې زیات چې وځي او موږ خپله نو دا هند او پاکستان دې یاد کړل افغانستان څنګه د افغانستان خو وریجې نه لري. افغانستان برعکس وریجې د پاکستان څخه وړي. نو ما خو چې ما خپله کرلي دي په دې بغلان کې هغه ټول در ولسوالۍ پورې محدود دي. کمې دي دغه د زمینداره پورې محدود دي. بین المللي مارکیټ ته یا ایکسپورټ ته دغه کوانټیټي نه لري. هغه اندازه نه پوره کېږي. بل د پروسس موضوع ده. کمې مشینرۍ د پروسس چې په پاکستان او انډیا کې د وریجو کارېږي په افغانستان کې ما نه لیدلې دي نه مې اورېدلې دي. او یاد دې وي چې د کامران په نامه وریجې حتما دا څوک چې په اروپا کې یې کېدای شي خوړلې مو یې څکلې مو یې. ما ته خو دې سړي وریجې راوړې وې صاحبه او د ده یو کمال دا هم دی چې وریجې کور ته دروړي. ما ته یې کور ته 10 بوجۍ راوړې وې. 10 بوجۍ باید زما 10 کاله شوي وای هغه په یوه کال کې خلاصې شوې. نو وریجې یې خوږې دي د کامران په نامه دي او زمونږ په کور کې بله ورځ زما مېرمنې پوښتنه کوله وایي دا د کامران وریجې خلاصې دي څنګه به یې کوو؟ نو کېدای شي دا یو کال کې چې تاسو خوړلې په دا یو کال کې هم مېلمانه ډېر وتر نور وخت. یعنې ته غواړې ووایې چې وریجې برکتي د زر نه خلاصېږي؟ وریجې خو برکت لري. د وریجو کار برکتي دی. وریجې خپله برکتي دغه د غذا ده. او دا مېلمانه خو ډېر دي. بیا موږ خو افغانان د پراس کې د شنو چای کار ورسره کوو. پراس کې د افغانستان د وچ میوې کار ورسره کوو. او الحمدلله کار ښه روان دی. خپل زحمت باسو خو کوشش کوو خپله کوالټي ساتو. ډېر ښه ډېر ښه. مهمه خبره په بزنس کې کوالټي ده او سرویس دی. چې ته یو چا ته ښه سرویس ورکړې او ښه کوالټي ورکړې چې هغه سبا په ډېر دلچسپي باندې نور ته هم تشویق کړي او خپل هم ځان بیرته حاضر کړي د خریدارۍ لپاره. ملګرو د کوالټي مطلب ښه کیفیت دی. ودرېږئ تا سره یوه بله پوښتنه لرم درنه ځکه د یوه خبره بله رښتیا ما غوښتل په پیل کې وکړم خیر اوس مې رایاد شوه. هغه دا ده چې زما د دې خبرو مطلب دا دی چې په لندن کې خورا زیات افغانان دي. مخکې ما ته حاجي صاحب کیسه وکړه یوازې په لندن کې 3000 کورنۍ د دولتزیو د فکر کو. نو 2600 کورنۍ. نو ته فکر وکړه یوازې دولتزي 2600 دي. د کمیونټي فکر کوم د افغانانو زمنګ به وي. نو په دې کې زه په داسې کسانو پسې ګرځم لکه دا نن چې دي چې د کار خلک او همغه خبره ده چې سیاهي لشکر نه آید بکار یک مرد به 100,000 داسې اصطلاح ده که نه. نو خبره دا ده چې دا کسان چې نن در سره غږېږي دا د کار خلک دي او کار یوازې دوی په خپله نه کوي نورو ته هم کار پیدا کړی. څو کسانو ته به د کار پیدا کړی افغانانو ته؟ الحمدلله موږ سره به تقریبا کې انډایرکټ ډایرکټ وایي 2000 نه زیات کسانو سره 2000 کسانو ته د کار زیات یې مقصد داسې زیات به یې ویني. دا خو د یو برکت چې مثبت کار دی چې 2000 کسانو ته. افغانستان ته د څه ګټه رسېدلې ده؟ افغانستان ته ګټه دا ده چې یو کوالټي پروډکټ موږ رسوو. یو خبره همیشه پروډکټ د موږ موجود وي ماشاءالله ته. او په دې جنګ حالاتو کې د کورونا حالاتو کې د بد وخت کې موږ مال رسولی ده خلکو ته. که ګټه هم کړې که تاوان کړی مال رسولی ده. دا یو ګټه. بل موږ یعنې بل اوس ما خپل ارمان و چې زه خپل یو شفخانه جوړه کړم چې خلکو خدمت ورسېږي. نو هغه الحمدلله هغه هم اوس جوړه کړه بومینه شفخانه په مکرانو کې ده مکرانو کونه کې. او انشاءالله هغه شفخانه به یو ورځ به د افغانستان اوله نه خو او ټاپ 3 کې به انشاءالله
ډېر خلاصي ښه کارونه یې کوم دي ته رسېدلي دي؟ کارونه پوره خلاصوي دي څه نور ماشینونه پاتې دي یو څه ماشینونه پاتې هغه راسي انشاءالله افتتاح به وکړو او الحمدلله کوم ډاکټران دي ټول خارج نه راغلي څوک سویډن نه څو راغلي بستر به پکې که نه؟ بستر په افیشیالي 50 بیډ ده خو اتیا بیډه پورې موږ اخیسته 15 چته ده او الحمدلله موږ سره هره سپیشلټي شته ودانۍ جوړه شوې ده ډاکټران دي هر څه تیار هر دي څه تیار دي او ټول ډاکټران خارج نه اکثره ډاکټران خارج نه دي او منګه په یعنې ډېر کمه بیه باندې د خپل معاینې وښې هغه وښې او بل څنګ ته مومن فاونډیشن د کوم مریض چې هغه نه لري توانایي چې نه لري غریب یې نو موږ یو فیس هم ته نه اخلو 50% نو خو د افغانستان خلک خو ډېر غریبان دي معنا چې ډېرو نه به نو بس الله دې موږ ته وسه راکړي الله دې وسه راکړي ځان به ورسو دا موږ یو سټاپ نه ده موږ انشاءالله میډیکل کالج جوړو مومن میډیکل کالج بیا نور ټیچینګ هاسپټل هم جوړو دا موږ مخکې دا یو کینسر هسپتال هم په شوق کېده لیکن هغه لږ سخته کار ده خو الله دې موږ ته توفیق راکړي وسه راکړي انشاءالله جوړ کړو بله خبره دا ده چې دا د لارو خبره تا مخکې یاده کړله که نه اوس خو یو خو دا د هرمز تنګي بلا جوړه کړې ده ټولې دنیا ته سرخوږی جوړ کړی دی هرمز تنګی چې بند دی مالونه هم بند دي افغانستان ته مونږ بله ورځ رپورټ لاره چې اوس کیمیاوي سره نشته دهقانان ورخطا دي چې دا به څنګه کوو فصلونو ته خو سره ورکوي نه او سره نشته نو ستاسو مالونه به هم د دې هرمز د بندېدو له لاسه مشکلات به لرئ بله همچنان اوس پخوا به موږ یو کنټینر په موږ فابریکه ده یو په دوبۍ کې یو په مالیشیا کې ده دو پاکستان کې دي یو افغانستان کې ده نو موږ خام مال طبعا موږ ټول په باندې نه وړو افغانستان کې خام مال نشته نو دا پخوا موږ که یو کنټینر $500 باندې راوړو اوس $15 وړو نو دونه فرق دی دوبۍ ته موږ مالیشیا نه کوم مال راوړو پخوا په یعنې $50 باندې یو ټن موږ غوړي راوړل اوس $19 موږ غوړي راوړو یعنې 3 چنده قیمتي خو بالکل زیات شو نو دا تا ویل چې افغانستان کې نشته مواد نشته چې غوړ جوړ کړي مثال نو خو مخکې حاجي صاحب موږ ته پلاو پوخ کړی د کنزلو وایي ما خپله راوړي دي له هغه وطنه وریځو مثال ده بالکل محدوده دي ډېر کم دي نو لیکن کوم څه کار نوی حکومت شروع کړی ده د بندونه جوړیږي د اوبو مثال هغه شروع شو د کوشتپېک په پته نو موږ دې ته اراده څه چې غټه ځمکه واخلو فصل سنفلاور کاشکاري وکړو نو انشاءالله خپل هم خود کفیل کېدی شو خو ته لږ محنت پکار لږ پکار ده په دې کې حکومت هم موږ سره مرسته کوي موږ اوس هم یو 1400 جریبه ځمکه یو جګه واخیستله هغه کې هم دا داسې هغه کې به موږ کاش کوو نو بیا خپل ریفاینري جوړه کوو بیا به خپل ورو په ورو خود کوو نن ورځ کوم چې د کاټن سیډ ده یا د زغرو غوړي دي دا ډېر محدوده دي دا نه رسېږي پنبه څنګه د پنبې نه خو هم غوړ جوړېږي پنبه هم خو بیا وایم چې هغه ډېر محدود دي موږ پنبه اوس راوړو له ترکمنستان نه ترکمنستان پنبه ډېر زیاته ده هغې نه موږ ترې راوړو په هرات ته راوړو په ډېر دغه موږ کاست کم راځي دي بس هغه چې په ریلوې کې موږ هغه ته راځي اسانۍ ته باندې راځي هغه کې شپینګ نشته نو هغه انشاءالله وروسته به موږ پخوا هرات فابریکه یو وخت کې جوړ هم کړه بیا بنده شوله بیا الحمدلله اوس ته کوم چې اوس ته شپینګ کاست زیات شه نو موږ لنډ ملکونه له روسیې نه له ازبکستان نه له ترکمنستان نه غوړي راوړو هلته تصفیه کوو نه تصفیه کاري موږ ورځ په ورځ هغه اپډیټ کوو ماشینونه هم اپډیټ کوو کسان هم کار کوي انشاءالله یو وخت پر اوس خو 200 کسان 300 کسان پورې کار کوي زر کسان ته ورسېږي انشاءالله داسې دا ملګري چې خفه نه شي که تاسې نظر لرئ پوښتنه لرئ غواړئ چې مثلا ما همیشه ارمان دی چې دغسې کسان پیدا کړم دوی ته وایم ما پوښتنې به تاسو اورېدلي مالې افغانستان ته څه ګټه رسېدلې ده نو که تاسې هم داسې هغه لرئ چې دا خلک افغانستان ته څه کولی شي ورته ووایه اعظمي صاحب یو جمله به مونږ ووایو مونږ خو د حاجي صاحب د غوړیو نه تر اوسه پورې استفاده نه کړې خو د حاجي صاحب کامران کورې ودان ولا چې د شریک ده د شریک ده چې ورته تلیفون وکړو وریجې پورته رسوي ډېرې ښایسته وریجې نو ولې د مومن غوړي خو ډېر مشهور دي بیا ولې د ولایت موږ دا نه دي استفاده دلته نشته دلته نشته نو د دې د وریجو نه موږ استفاده کوو ډېره رښتیا هم چې دی خپله پسې ځي دی خپله انتخابي هلته ډېر خواري کوي دی زیاتره وخت دی په سفر کې نو هغه وریجې چې هلته راوړي ډېره کوالټي وریجې راوړي بره له ولغې نه چای موږ دنه اخلو ډېر ښایسته چای ده په دا ټولو شین چایانو کې چې لندن ته راځي د حاجي صاحب چای ډېر وارداري او دی خپله ځي همالته کوالټي چای اخلي
دلته افغانان تر افغانان خشره شي نه خوري بس دا د پوښو په دی باندې او ډیر ښایسته شیان راوړي او وچه میوه اختر کې موږ دنه اخلو لکه بادام پستا توت دا ټول شیان دی افغانستان نه راوړي کورې ودان موږ ټلیفون وکولای کور ته رسي دا د وچې میوې پوښتنه به استفاده کړي ودرېږه دا پوښتنه به زه له ده نه وکړم کامران صاحب دا د وچې میوې خبره چې ده وکړه نه د افغانستان نه راوړل څنګه اوس خو لارې ګډې وډې دي له پاکستان سره لاره تړلې ده له کومو لارو یې تاسو راوړئ موږ دا اوس تېر کال د کندهار څخه کانټینر یوړی ایران ته ترمیز ته ولاړی په ازبکستان کې بیا دوم ګاډي کې لوډ شو دا سیده تر لیتوانیا پورې راغلی لیتوانیا کې بیا ګاډي چینج شول دا ټرک ټریلر بیا سیده دلته زموږ تر ګدامه راغلی ولې کرایه یو په تر 2 لام واوښته ما د پاکستان پر لار باندې 40 فوټه کانټینر د ریپیر کانټینر لوډوي 2000 $9,000 هغه هم د شورندام د کندهار د پارک سنتي د شورندام څخه لوډې دی کانټینر تر لندن له کندهار تر لندن به تاسو په 9,500 تمامېده دا کانټینر په $14,800 موږ ته تمام شو کرایه او یو څه وزن یې لم را کم کړي بیا لیتوانیا و دغه ملکو بیا د روډ په خاطر باندې د زیات وزن پنالټي لګولې جرمې لګولې بیا وزن کم کړي د دې سټانډرډ وزن یې لوډ کړي او کاندي نو خو تاسو دا مشکلات ډېر دي اوس ما دغه ته بندر عباس باندې 2 کانټینر مال هندوستان ته استول وچه میوه یو کانټینر مکمل انځر یو کانټینر میکس و هغه کې دا تور زیره و غولین و ابجوش وې زمانه کې ورته وایي موږ ابجوش ورته وایي اور هغه کې بادام و تور ممیز و د کندهار ده یو د قیصار ولسوالۍ دی تور ممیز یو د کندهار دی کندهار هغه دانه لري د نن امنده لري سیټ چورته وای او قیصار ولسوالۍ هغه به سیټ دانه نه لري نو هندوستان کې د دوړ ډیماند سره دوړ غوښتنې سره خو هغه چې متاسفانه چې د څنګه ورسېدل الته جنگ شروع شو وس پر 40 تاریخ زما کانټینر ورسېدل دغه ته هندوستان ته او څومره وخت ونیو 6 میاشتې او کرایه د 50,000 څخه ولاړه پی کانټینر تقریبا $10,000 پلس 6 میاشتې د بندر عباس 4.5 میاشتې د بندر عباس په پورت کې د مال پروت و نو ته چل راوخې دا د چا په لاس کې د خبره چې درته اسانه کی او څه وکړو چې دا خو جاني کیسه ده دا خدای زکه کښنی لاسو خبرې نه دي دا د جاني کیسه ده ټرمپ بدمعشي ده پر دنیا باندې کوي ایران یو ډېر واقعي لکه سونی چې په دنیا کې خلکو پر ایران ګډېدل یا فکر کوي هغه برعکس یو ملک خپل ځان ښکاره کوي خپل حقیقت ښکاره کني ستاسو ډېر زړه غواړي چې د وطن کاروبار وکړي د وطن نه راوغواړئ په هر مجلس کې حتی په ځینو سیاسي مجلسو کې ما څه سوال شوی دی ما اول ترجیح د خپل وطن ورکړی ده زه هم دا تورې ممیز سره ممیز هر شی چې یې که زما په وطن کې زه باید د ازبکستان تاجکستان کرګیستان یا د پاکستان یا د بل ملک سپورټ نه کړم یا د ایران څخه یا ترکیې زه خپل ملک دغه زما بزګر زما دهقان زما زمیندار زما ګمرک زما ترانسپورټ زما مزدور زما بانک دا په چا چلو څوک یې چلی دا بیرته به زه ورته چلو هغه څوک چې په کومه لار کې څونه امکانات لري هغه باید د خپل وطن دپاره مصرف کړي دا زما یو ارزو هم ده او زما خواهش وطن ته خو ته ګور راتګ کوې که نه بله زه اوس تازه د وطن راغلی ځکه دا رنګ د نوراني دی تازه دی هغه په شا باندې بل هغه لرې به نه ځو ډېر ښه ډېر نو دا راته ووایه چې ما مخکې دغه هغې چې راوړله که نه حاجي صاحب دا وایي دا خربوزه چې ده د سمنګانو ده د افغانستان ده دا چې د کوم دا د افغانستان نه راغلی ده که نه نو خبره دا ده چې موږ ته ګوره پوهېږم چې زموږ لپاره خو اسانه ده چې د افغانستان د خوند خو خبره دا ده چې دې خلکو ته بیا دا ګرانه پرېوځي له
افغانستان ولې له دې سره سره دوی وایي چې یاره ګرانه دي پرېږدي خو د افغانستان نوم افغانستان ته یې ګټه ورسېږي ښه اوس لپاره تا نم لاره ورکه ده چې څنګه وکړو چې د افغانستان سره لارې موږ خلاصې هېڅ لار نه لرو هغه په دې چې موږ په وچه کې محاصره یو موږ دریاب سرحد نه لرو او پلس موږ اقتصاد او امکانات د ملک چې دي هغه 40 کاله داسې ځپل سوي دي چې موږ راته د ترانسپورټ صحیح تیاره نه لرو یو څوک ډېر په یو ریسک باندې په خپله تیاره کې سفر کوي دوبۍ ته یا هندوستان ته یا ترکیې ته دغه درو ملکو ته تلای چې نور ملکو ته یوه بله خبره مې کوله دا ورته په انګریزي کې ورته پاکینګ وایي که نه دا سټنډارډ پاکینګ په اصطلاح یو وخت کې زما یادېږي افغانستان کې اوس دا خبرې ورو لږ څه خلکو سر پرې خلاصېږي مخکې په دې شیانو یې سر نه خلاصېده نه پوهېدل تا خپله تجربه څه وایي افغانستان کې دا شی اوس رواج شوی دی چې دا پاکینګ ښایسته وکړي درته ښایسته یې پرزنټ کړي درته راویلېږي که اوس هم بالکل دا امکانات یو څه امکانات غواړي دا کار لکه ایجوکیشن تعلیم تر ټولو مهم شی تعلیم دی چې تر څو په ملک تعلیم نه وي هغه جامعه مخته نشي تللی د تعلیم دروازې باید په هر قیمت چې خلاص شي چې هغه د ملک راپورته کړي ځکه ته یو فکري ته یو دغه مسؤل شخص درې وخت چې د هغه سره تعلیمي دغه نه وي علم نه وي په خالي تجربه باندې خو کار دونې مخته نه ځي تورې ویل د جملې اصلاح کول د جملې جوړول دا تر ټولو مهم دي چې ته پر یو شی باندې خپل لیکنه کوې لیکنه په دنیا کې باید سټنډرډ هم وي چې یو څوک یې وګوري هغه چې لیکنې ته وګوري چې لیکنه یې دا رقم ده وایي نو مواد به چی شي نور هم ځان لرې کوي ځینې وخت که څونه یو شی سټنډرډ کېږي هغو نه د هغه په مارکیټ کې قیمت لوړېږي او د خلکو دلچسپي پسې زیاتېږي دغه یې زیاتېږي همداسې ده ما بله ورځ د هغه سره خبره کوله د طالبانو حکومت یو هیات تللی دی بیلاروس کې دی مینسک کې د کرنې مالدارۍ وزیر دی او خو د هغه سره نور کسانو بیا ما وزیر سره مې خبرې وکړې وعده یې کړې ده چې مجلس به راته کوي خو دا د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال احمد زاهد ده راته کیسه وکړه ده دا مو ویلې چې هغه خلک له موږ نه سم سټنډارډ غواړي معیاري پاکینګ غواړي په اصطلاح وایي ځکه چې دې باندې وایي موږ اوس کار کوو چې ځینې کسان وروزو مثلا کورسونه ورته دایر کو د ازبکستان سره دغه معاملې و دا شیان جوړ کوم تاسو په حالت کې څنګه دی دا خبره څومره مهمه ده چې مثلا د افغانستان خلک په دې سر خلاص شي چې دا څنګه یو شی جوړ کړي ښایسته هغه کیفیت یې ښیي او ښایسته په پاکټو کې واچي څومره مهمه ده د وچې میوې خبره وچې میوې خو دې کې یو ښه پراپر پیکینګ ماشین راځي لکه تایوان نه راځي یا هغه ایټالیا نه نو دا شی کوو چې هم په میرے افغانستان شی بولېږي په هم صحیح ډایرکټ کنزیومر ته به ورسېږي نو 200 ګرامه 50 ګرامه 10 ګرامه هر رقم پیکټ دی لیکن متاسفانه اوس پر دې کې سرمایه‌ګذاري نه ده کړې او په کار یې وکړي نو څه ډایرکټ خپله په افغانستان کې لږ ذره د لږ پاککاري هم وشي پکې صحیح پیکینګ وشي نو دا به خپله افغانستان میډ افغانستان هم مخکې راسي او به خلک به مثلا ډایرکټ اخلي نو ښه خبره ښه چا څه وکړه ښه کار ده ډېره مننه خبرې زموږ اوږدې شولې له تاسې مننه چې حوصله مو راسره وکړه نعمت الله کامران چې نه تنها د وریجو نور کاروبار هم کوي وطن نه اوس راګرځېدلی دی او ده خو لا وویلې چې څه سور لري چې ځوان شوی دی هغه د خپل سور دی موږ ته یې نه وایي خو د وطن هوا ښه پې لګېدلې ده او تازه شوی دی د وطن هوا ښه ده که نه او دا سړی چې دی دا د دنیا چکرې وایي د ده هم قواره ښایسته او تازه ده دی کله په دوبۍ کې کله په لندن کې او کله په افغانستان کې کوم ځای ډېر خوند درکوي په دې ملکونو کې واقعیت د افغانستان خپل کوم خپله خاوره ده ځان ته ورسي روحان تازه کېږي سړی او دوبۍ کې د ګرمي څنګه د ګرمۍ سره عادت شوی دوبۍ کې بس داسې چې امنیت او دې نګاه وګورئ انفراستراکچر روډونه وګورئ نور شیانو کې بالکل موږ دوم کور ده خو ګرمي پکې شته ده خو سهولت ډېر زیات دي
نو موږ تنګ نه یو هماغه ځای د موږ د کاروبار ځای ده ډیره مننه او زه پوهیږم چې دغه ملګرو لپاره هم اول انتخاب افغانستان دی ځکه ماته مخکې کیسه وکړل دا سړی دا دواړه چې دي د وطن ډیر شوقیان دي ځي او راځي او وطن پې ګران دی لکه په موږ ټولو باندې نو د اوس لپاره مو په خدای سپارو روغ اوسئ ملګري دې ژوندي وي چې هر چیرې وي او افغانستان دې آزاد ودان او سرلوړی وي